د پکتیا له زندان څخه د 7 زندانیانو تېښته. بیګا شپه د دې ولایت له زندان څخه 7 تنه بندیان د دیوال له لارې اوښتي او ځانونه یې په تېښته بریالي کړي دي. د ولایتي ادارې مسؤلین هم پیښه تاییدوي او وایي چې په تښتېدلو کسانو کې د وسلوالو طالبانو په ګډون هغه بندیان هم شامل دي چې پرې د اوږد بند موده ختلې ده. جا قید والا د څلور کسه د مخالفینو د جملې نه دي، دا نور چې دي نور جرمونه لري یا قتل لري یا نور هم داسې مقصد نور سیاسي نه دي، 3 کسه سیاسي نه دي، 4 سیاسي دي. د زندان مسؤلین بیا د رامنځته شوې پیښې په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکوي او وایي د پیښې د څېړنو لپاره یې ګډ پلاوی ټاکلی چې پایلې به یې ژر له خلکو سره شریکې شي. نو هغې د خپلو تکتیکونو مهارتونو نه کار اخیستلی دی. زموږ پولیس چې چا په دې کې غفلت کړی دی، انشاءالله کشفي او اپراتیفي ارګانونه راغلي دي. معاون صاحب د والیم راغلی، قومندان صاحب د امنیه، رئیس صاحب د امنیت ملي. موضوع به بررسي شي، انشاءالله نور جزئیات به وروسته تاسو ته. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تېره شپه یې 4 ملګري تښتېدلي او دوی ته یې پناه وړې ده. اوس مهال په پکتیا زندان کې د 8 ښځو په ګډون 600 کسان د بند شپې او ورځې تېروي. حبیب الله سراب، میلمه راډیو، پکتیا.